له پنجشیره کابل ته د اوبو د انتقال لویه پروژه به رسما ډېر ژر پیل شي. پنجشیر کوم هغه چې ده د هغه ډیزاین موږ وزارت تکمیل کړی ده. څه سرمایه ګزاران داخلي دي، څه بین المللي یو دوه مؤسسو موږ سره واده کړې ده، او څه اسلامي امارت په آینده بودیجه کې شاید ورته کرام ونیسي. نو ډیزاین تکمیل ده، انشاءالله په هغو به عملي کار شروع کیږي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي دي. کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین، تخنیکي مطالعات ټول شوي دي. یعنې د اوبو انرژۍ وزارت کې کار مکمل شوی دی. د سردار محمد داود خان د پلان مطابق له 42 کلونو وروسته د پنجشیر اوبه له پاکستانه پلازمینې کابل ته راګرځول کیږي. پر کونړ سیند د بند جوړولو له سروې وروسته رسما د پنجشیر اوبه پلازمینې کابل ته د یوې لویې پروژې په عملي کولو سره راګرځول کیږي. پر دغه اقدام که له یو اړخه زموږ اوبه له ګاونډیو هیوادونو راګرځي، بل اړخ ته به افغانستان کلونه وروسته له خپلو اوبو سالمه استفاده کړې وي. د اوبو او انرژي وزارت ویان کریمت الله عبید وایي چې له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او د منظوري لپاره د اسلامي امارت مشرتابه مقام ته وړاندې شوي دي. د کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین، تخنیکي مطالعات ټول شوي دي. یعنې د اوبو انرژۍ وزارت کې کار مکمل شوی دی او دغه پروژه د منظورۍ لپاره امیر المؤمنین شیخ صاحب ته وړاندې شوې ده تر څو پورې منظوره شي. نو د راتلونکي کال لپاره هم دغه پروژه په پلان کې نیول شوې. د اوبو د مدیریت لپاره په روان لمریز کال کې له 400 زیاتې پروژې عملي شي، چې له دې ډلې یوه پروژه کابل ته د پنجشیر د سیند د اوبو انتقال ده. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر څه موده وړاندې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژه به د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت ډېر ژر پیل او په پلي کېدو سره به یې کابل ښاریانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. نوموړي زیاته کړې وه چې د انرژي او برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره 3 پلانونه چمتو شوي، چې په تاییدولو سره به یې هیواد کې د برېښنا د تولید ستونزه تر ډېره بریده حل شي. کابل ته د پنجشیر د سیند د اوبو د لیږد پلان شاوخوا 12 کاله وړاندې د پخواني حکومت لخوا لغوه شو. د معلوماتو له مخې دا پلان د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تیار شوی و، چې پنجشیر نه کابل ته د پایپلاین له لارې د څښاک د اوبو د لیږد پروژه پیل کړي. ټاکل شوی و چې هر کال د پنجشیر له سیند څخه 100 میلیونه متره مکعب اوبه کابل ته انتقال کړل شي او د پلازمینې څخه باندې 2.2 میلیونه وګړي بلدي اوبو ګټه واخلي. په پلازمینه کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ننګونه بلل کیږي. د انرژي او اوبو وزارت وایي چې کابل ښار د اوبو د کمښت له بحران سره مخ دی او سږ کال د ځمکې لاندې د اوبو کچه 3.5 مترو ته راښکته شوې ده. پنجشیر کوم هغه چې ده د هغه ډیزاین موږ وزارت تکمیل کړی ده. څه سرمایه ګزاران داخلي دي، څه بین المللي یو دوه مؤسسو موږ سره واده کړې ده، او څه اسلامي امارت په آینده بودیجه کې شاید ورته کرام ونیسي. نو ډیزاین تکمیل ده، انشاءالله په هغو به عملي کار شروع کیږي. د انرژي او اوبو وزارت د اوبو د سرچینو عمومي ریاست له قوله دغه وزارت په کابل ښار کې د اوبو د مدیریت لپاره تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت په وینا کابل ښار ته د پنجشیر د سیند د اوبو د لیږدولو پر پلان او طرحې کار روان دی. له بلې خوا ممکنه ده چې د خپل سرو څاګانو د کیندلو د مخنیوي یادونه وکړو. د اوبو د مدیریت لپاره د اوبو انرژۍ وزارت 15 کلن پلان جوړ کړی دی. کله چې د افغانستان اسلامي امارت واکمن شو، هیڅ پلان او طرح او طرز العمل موجود نه و چې د اوبو مدیریت وشي. خو لله الحمد د اوبو انرژۍ وزارت لومړی پلانګذارۍ ته مخه کړه او د اوبو په برخه کې، د انرژۍ په برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړو چې دغه پلان په اساس باندې ټول هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې منظم او متوازن انکشاف رامنځته کیږي. د دغه پلان مطابق د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو د تاسیساتو 356 پروژې تر اوسه پورې سروې کړي دي او همداراز چې په دغه پروژو کې 100 پروژې د تحکیماتو دي او 40 ذخیروي بندونه پکې شامل دي. همداراز د اوبو انرژۍ وزارت مانیدلی دی چې د 320 د پروژو د اوبو د مدیریت هر اړخیز ډیزاین ترسره کړي چې په هغه کې 155 چک ډیمونه شامل دي او 4 ذخیروي بندونه شامل دي چې د ډیزاین تکمیل شوی دی، کار ته آماده دي. تاسو ته په جریان کې او تاسو پوهیږئ چې ډیزاین مخکې
د خارجي کمپنیو لخوا کېدو په میلیونونو ډالر به پرې مصرفېدل، خو نن د افغان کدرونو څخه په استفادې د افغان مسلکي کسانو انجینر صاحبانو څخه په استفادې ډیزاینونه کېږي او په عادي معاشاتو باندې دغومره لوی پروژې هغه ډیزاین کېږي. په ټول هیواد کې له بندونو او کانالونو څخه د اوبو د معیاري ویش پلان هم جوړ شوی دی. د صنعتي پارکونو، تجارتي مارکیټونو او همدارنګه موټر شویو کې ریسایکل سیستمونه جوړ شوي دي د اوبو د مدیریت په موخه باندې، او د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره په زرګونو جذبي څاګانې ویستل شوي دي. د اوبو رسولو فاضلابو شرکتونه معیاري شوي دي، قانونمند شوي دي. په ټوله کې د اوبو د مدیریت لپاره پراخې هڅې شوي دي او لا هم جریان لري. د یاد وزارت په وینا هیڅوک حق نه لري چې اسلامي امارت چارواکو له اجازې او خبرتیا پرته ژوره ساه وکیندي. تر دې دمه په کابل ښار کې د ژورو او نیمه ژورو څاګانو دقیق ارقام نه دي په ډاګه شوي، خو په تېرو کلونو کې ځینو رسنیو په کابل ښار کې د څاګانو شمېر شاوخوا 40,000 ښودلی و، خو د دولتي ارزونې شبکې په دې ښار کې یوازې 176 څاګانې تر څارنې لاندې نیولې دي. د دوی په منځ کې یوازې 10 څاګانې د اوبو د بدلون د ارزولو لپاره د کمپیوټر او تخنیکي سیستم سره وصل شوي. له بلې خوا دغه وزارت هڅه کوي چې په کابل ښار کې د اوبو د زیات مصرف سرچینې چې په هغو کې شرکتونه، د لامبلو تالابونه، حمامونه، د موټر وینځلو ځایونه، جوماتونه او د استوګنې ودانۍ شاملې دي په نښه او محاسبه کړي. د دې شرکتونو لپاره اړینه ده چې د تغذیې څاګانې وکیندي تر څو دا شرکتونه وکولای شي بیا چارج شوي اوبه وکاروي. دغه راز دغه ریاست هڅه کوي چې د کابل ښار سطحي اوبه مدیریت کړي او له دغو اوبو څخه د کابل ښار شنې ساحې خړوبې کړي. دا پلانونه په داسې حال کې د انرژي او اوبو وزارت په میز پراته دي چې د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت د اوبو د منابعو رئیس په دې برخه کې د متخصصینو او مسلکي کارکوونکو له کموالي او همدارنګه په دې وزارت کې د کافي بودیجې له نشتوالي شکایت کوي. دغه راز د پنجشیر له سیند او د کابل له نورو سیمو څخه د کابل دننه ښار ته د اوبو د لیږد پلان مسله هغه موضوع ده چې له کلونو راهیسې یې په اړه بحثونه کېږي، خو اوس یې حکومت پلي کولو ته ملا تړلي.